پاکستان په یو خطرناک ګوزار د هندوستان بیړه غرقه کړې. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په هندي کشمیر کې پر سیلانیانو تر برید او د پاکستان لخوا هندي الوتکو ته د هوایي حریم تر بندېدو وروسته د هند ایر انډیا او انډیګو مخکښ هوایي شرکتونه د نړیوالو الوتنو د لارو بدلون ته اړ شوي. رویټرز ویلي د الوتنو د مصري بدلون د تیلو لګښت ډیر او د سفر وخت اوږد کړی. هغه په کشمیر کې پر سیلانیانو برید چې 26 کسان پکې ووژل شول د پاکستانیو ډلو لاس وباله، خو پاکستان په دې برید کې لاس لرل رد کړي. دواړو اټومي هیوادونو د یو بل پر وړاندې اقدامات پیل کړي. هند له پاکستان سره د اوبو یو مهم تړون ځنډولی او پاکستان خپل هوایي حریم پر هندي هوایي شرکتونو تړلی دی. د رویټرز رسنۍ د خبر له مخې چې نړیوال هوایي شرکتونه له دغه بندیز څخه اغېزمن شوي نه دي. رویټرز رسنۍ د فلایټ ټریډر 24 ویبپاڼې د معلوماتو له مخې ویلي چې هندي هوایي شرکتونه د 15 یا پنجشنبې پر ورځ تر هغه وروسته اغېزمن شول چې ایر انډیا او انډیګو شرکتونو نیویارک، آذربایجان او دوبۍ ته الوتنې پر بل مسیر پیل کړي. دغه الوتنې معمولاً د پاکستان له هوایي حریم څخه تیریږي. د نوي ډیلي هوایي ډګر تر ټولو له بوختو هوایي ډګرونو څخه دی چې تر ټولو ډیر اغېزمن شوی، چې لویدیځ او منځني ختیځ ته الوتنې یې د پاکستان له تشیال څخه تیریږي. د پاکستان دغه خطرناک ګوزار د هندوستان بیړه غرقه او چپه کړې. ګورو چې مخکې څه کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.